لنډه کیسه. مسافر مین. ډاکټر ترڅنګ ناست ځوان ته وویل دا درمل چې دې ترلاس کړل یو ځل یې بیرته ماته راوړه. ځوان سر وښوراوه. د مخامخ ناستې تکې زړې نجلۍ رنګ لکه د مړي داسې تښتېدلی و. سترګې یې کډۍ کډۍ پکې لوېدلې وې. ځوان ولاړ شو. نجلۍ سوکه پسې روانه شوه. د زړو څپلکو نیمه څوکه یې نه وه. د چپې پښې پوندې په ځمکه کې ایښوده. ډاکټر تر ډېره په فکر کې تللی و. شېبه وروسته ځوان مړې سترګې راننوت. ډاکټر ته یې درمل په میز کېښودل. په فکرونو کې ډوب څنګ ته ودرېد. ډاکټر درمل تر نظر تېر کړل. نیمه نسخه یې رااخیستې وه. ډاکټر سترګې راپورته کړې. ځوان د خچۍ ګوتې نوک د غاښونو تر منځ کلک نیولی و. ډاکټر صاحب دوا مې نیمه راواخیسته. که ښه پرې ولګېده بیا به نوره هم ورته واخلم. ډاکټر نرمه مسکا وکړه. ځوانه دا درمل دې باید ټول رااخیستی وای. که چېرته پیسې نه وې در سره زه به دا ځل مرسته در سره وکړم. دا ناروغه زښت ته ډېره اړتیا لري چې تر درملنې لاندې واوسي. 3 کلنه مورقه یې په وجود کې پاتې ده. وینه یې کمه ده. تشویش خفګان یې ډېر کړی. ذهني ناروغي لري. اړتیا ده چې عقلي او عصبي ډاکټر ته هم ولاړ شئ. د بدن دفاعي سیستم یې تر ډېره بریده له لاسه ورکړی. اوږدمهالې درملنې او آرام ته اړتیا لري. ښه خواړه باید وخوري. ځوان له اوږدې چوپتیا وروسته زړه نازړه وویل دا د تشویش ګولۍ پکې کومې دي؟ هغه به ټولې راواخلم. دا نوره دوا به بیا ګورو. دلته د تشویش ګولۍ نشته پکې. ما یوازې د طاقت مورقې او بډوډو د چیرک دوا درکړې. د تشویش ګولۍ به درته عصبي ډاکټر ولیکي. د ځوان رنګ تک تور واوښت. په میز ایښي درمل یې ور واخیستل. ښه صحیح ده ډاکټر صاحب. د زړه په زور یې قدمونه واخیستل. له معاینه خانې ووت. د ښکته شویو زینو تر څنګ یې ناستې نجلۍ ته وویل راځه. د ښار په ګوڼه ګوڼه کې یې ځوان تر مخ او نجلۍ تر شا پسې روانه شوه. د سړک په دواړو غاړو ډول ډول د میوې ګاډۍ ولاړې وې. د کباب بوی ډېر تر سپږمو کېده. ځوان ډېره لاره مخکې ولاړ. شاته یې وکتل. نجلۍ نه ښکارېده. وارخطا بېرته شاته راغی. نجلۍ یو دیوال ته ورډنګه ناسته وه. ځوان ژر راغی. څه کړې؟ د لارې په ژۍ د کیلو ډک ګاډۍ ته ولاړ پیت میت سپین ګیري ورغږ کړ. تر لاس یې ونیسه. ځوان بد بد ور وکتل. سپین ګیري مخ بیرته واړاوه. نجلۍ د زړه په زور وویل زړه مې سسته کوي. پښې راپسې مړې دي. دلته به لږ کښېنو. ځوان سوکه کېناست. په ځیر ځیر یې ور وکتل. مخ ته یې کاته نه کېدل. له اوښکو ډکې سترګې یې ښکته ونیوې. راولاړه شه. هغه دی نږدې دی. په موټر کې به کښېنې. نجلۍ په ډېره سخته ولاړه شوه. په زنګېدلي حالت تر موټره ورسېدل. د سپین پلانکوچ په وروستي سیټ کې کېنوله. په موټر کې د تیلو بوی لټېده. ځوان مخامخ هټۍ ته ورغی. څو دانې د مړې جوسان یې راواخیستل. بېرته موټر ته وخوت. یو جوس یې ورته خلاص کړ. واخله زاڼې دا جوس. لږ به د زړه پرې ښه شي. زاڼې پر ایږدېدلو لاسو جوس خولې ته یوړ. نیمه یې بېرته ورته ونیو. نور مې بس دی. ځوان په خواره خوله وویل وخوره ولې داسې کوي؟ د زاړې په مخ مړې اوښکې روانې وې. شېبه وروسته څو کسان راوختل. چا وړه چا غوړي او چا تیل د موټر په سر او د څوکیو تر لاندې ځای پر ځای کړل. موټر روان شو. په زاڼې سر ګرځېده. موټر له ښاره ووت. تود مجلس روان و. د کلي او کور کیسې کېدې. د خبرو په منځ کې غټ هډور سپین ګیري په ځوان غږ وکړ هلکه د شاه ولی خان زو ته څنګه راغلی وې؟ خیرت خو و که نه؟ ځوان څوکه ور غبرګه کړه. هو حاجي صاحب ناروغ و راسره. سپین ګیري ټوکه زیاته کړه لکه سیناجوړه یې درکړې او که چکر یې ورکوي. پیسه ښه شی دی د خان زو. موږ خو ولا زړه کړه خو بازار ته مې را نه وسته. ځوان هېڅ ونه ویل. موټر د کلي په منځ کې ودرېد. کلیوال یو یو ښکته کېدل. ځوان موټروان ته وویل موږ به د دروازې مخې ته ورسوې. موټر روان شو. د غټې برجورې کلا تر مخ ودرېد. ځوان او زاڼه راښکته شول.
جوسان او درمل یې په خړ څادر کې تاو کړ. په دروازه ننوتل. زاڼه په لومړۍ کوټه ننوته. ځوان چې له منځنۍ کوټې غږ راوته ورننوت. څوکه یې ورخلاص کړ. په تبۍ ناست قهرېدلي سړي خبرې ودرولې. په کوټه کې چوپتیا خوره شوه. ځوان سلام واچاوه. غلی څنګ ته کېناست. زړې ښځې د شونډو په سرو وویل ستړي مه شئ، تاسې خو بازار ته تللي وئ، څه حال و؟ ځوان د لاس ګوته د پښو د ګوتو ترمنځ تېروله، هېڅ یې تر خولې نه راوتل. قهرېدلې سړي وویل هلکه کلاخانه، تاسې چې بازار ته تلاست یو ځلې دې ماته یا هم مور ته نه شوی ویلی چې موږ ځو؟ او که اوس هر سړی د خپل سر باچا دی؟ کلاخان څوکه وویل ابا سهار ته له کوره وتلی وې، ادې ته مې دې وویل وایي زه کار نه در باندې لرم. زاڼه ډېره په عذاب وه. د سړي تندی ګونځ شو. خوشکه یې لا ډېره شوه. بې غیرته تا یو وارې د هغې خپلې خور پوښتنه کړې چې په څه حال ده؟ وږې ده که تږې ده؟ تا یوه ورځ اورېدلې چې هغه یې ډاکټر ته بیولې وي؟ 2 منه سهار پرې پخوي او 2 منه بېګا. د مال اولاد چوپړ ته شپه او ورځ ولاړه وي، یو ځل ترې سهار ډب باسي او یو ځل بېګا. زما لور به په دوزخ کې ولاړه وي او ته مردګا او د ښځه په ډاکټرانو ګرځوي. ځوان څوکه وویل هغه اوس د هغو د کور ښځه ده چې هر څه ورسره کوي، موږ خو هغسې نه یو. زړې ښځې بد بد ورته وکتل. سړي سترګې رډې ونیوي. ګوره هلکه په کور کې به مې چاکونه نه جوړوې. د ښځو مکر ډېر دغسې ځوانان دوسان کړل. دا مکر دې دلته نه کوي. له دې وروسته که زما لور یوه څپېړه ووهل شوه 10 به وهل کېږي. که وږې وه وږې به وي، که یې یوه شپه را پرېښوده یوه شپه به ورځي. داسې به نه وي چې خور به دې هلته د زړه وینې خوري او تا به په سر سپره کړې وي. ناوې ښځه دې په ډاکټرانو سیخه کړې وي. شرمېږم نه بې غیرته. دا کور له نورو پردیو ښځو ډک دی. د هغوی په سر کې بڼه مه ورجېږوه. اتیمې ولاکه په وس کې وي، هغه نور هلکان په سره ګرمۍ کې ولاړ دي، هغه به یې ګټي او ته به یې په ښځه لګوې. کلاخان غلی له کوټې ووت. زاڼه په کوټه کې بېهوښه پرته وه. د شپو ورځو په تېرېدو کلاخان ته دوبۍ ویزه راغله. کلاخان کیسه پټوله. نه یې غوښتل چې زاڼه خبره شي. د واده کال نه و پوره شوی. د شپې 10 بجې وې. په ځای کې په یوه او بل اړخ کېده. له 10 11 شوې. غلی د کوټې ور خلاص شو. زاڼه راننوته. کلاخان په مینه ور زیاته کړه. څه شوې؟ له انتظاره دې مړ کړم. زاڼه راغله. غلی یې څنګ ته کېناسته. د مېلمنو لاسونه او پښې مې ورسره کړل. اولاد ته مې ځایونه واچول. کلاخان سوړ اسویلی وکړ. بلا توره ورپسې. زاڼې پټه خوله ورته کتل. کلاخان په فکرونو کې ډوب ولاړ. زاڼې څوکه وویل ویزه دې راغلې؟ کلاخان په ځای کې راکېناست. یا چا وویل خبره شوم، ولاړ شه، زه نه خفه کېږم. ښه ډېرې پیسې وګټه، کلونه تېر کړه، تکلیف وباسه، چې راشې هغه پاتې دوا به بیا راته راوړې. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. سر یې په زنګنو کېښود. کلاخان په خوشکه وویل ګام ولاکه واخلم. زاڼې سرې سترګې راپورته کړې. که نه ولاړې ما نه یې بخلې. ټول ما ته ګوته نیسي، پیغور راکوي چې تا له کاره ویستلې، ته په غوږ کې ورکوې. سم سړی او لیونی دې کړ. کلاخان ورو وویل پخوا کله پسه دوم. شپه تېره شوه. د ورځې کلاخان نه شو ښکاره. ماښام ناوخته شاه ولی خان کور ته راغی. له قهر او غضب ډک کېناست. دې بې غیرته خو ویل چې ټیکټ مې د 3مې ورځې راخیستی. بې سواله بې ځوابه بې خدای پامانۍ نن روان شوی. د زاڼې له لاسه له تناره را ایستلې چاینکه ایرو ته ولوېده. په دهلیز کې دوړې جوړې شوې. زړې ښځه منډه راواخیسته. څه بلا وهلې یې؟ زوی دې ما مسافر شوی او لوښي دې تا له لاسو لوېږي. زاړې سر ښکته ځړولی و. زړې ښځې 100 رنګه خبرې وکړې. زاڼه لکه واوره اوبه کېده. د شاه ولی خان کورنۍ شتمنه او ستره وه. د سیمې په شخړو، دعوو، دنګلو کې مخکښ او ځانګړی سړی و. 3-4 میاشتې وروسته به یو سور رنګې موټر راغی. د شاه ولی خان له دروازې لرې به یوه ښځه ښکته کړه او زاڼه به ورغله سپره به شوه. په بدل دوستي وه. د کورنیو ترمنځ یې خبرې نه وې. په پټه خوله تګ راتګ و. د کلاخان 2 کاله ووتل. زاڼې ته له څو ناروغیو بله ناروغي پیدا شوه. له 20 شپو بستر وروسته یې په روغتون کې د سابندۍ له امله ساه ورکړه. په خیرات کې یې شاه ولی خان ښه پرېمانه ځان تاواني کړ.
تر لسو یې ډېر مګان پسې خیرات کړه. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تاسې ته در واوروله. تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مو په لوی ښاد او آباد رب سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ.